بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو ملګرو، هیله کوم چې ټول ملګري به روغ جوړ به خوشاله او سوکاله به. زه ما وحید یوسفزی او دا سات ګرانو ملګرو زموږ سره د زموږ د دیر د سیمې فخر، بلکې کدا وایي چې د دیر په سیمه باندې ډېر ټیلنټ موجود دی. ډېر که د سیاست خبره کوو په سیاست کې ډېر لوی لوی خلک پیدا کړي، که ادب حوالې سره خبره کوو په ادب کې ډېر لوی لوی خلک پیدا کړي دي. او که د ژوند زه اکثر دا خبره کوم چې د نواب الدین په دغه محکوم دور نه پس کوم دی نو ډېر لوی ټیلنټ چې کوم دی راښکاره شوی دی، ځکه چې ټول فوکس چې کوم دی د دیر خلکو په تعلیم باندې کړی دی. پر دغه تعلیم په وجه باندې چې کوم دی ډېرې لوی لوی نامې چې کوم دی مخې ته راغلي. ریسنټلی په بلامبټ کې چې کوم دی د یو زنانه پایلټه کائنات چې کوم دی هغه مخې ته راغلي. دا ډېره زیاته خوشحالي خبره ده که MNA MPS دي هغه هم د دې ځای نه دي. او که د کرکټ حوالې سره خبره کیږي نو زما په خیال په پاکستان کرکټ ټیم کې چې کوم دی نن سبا زیات چې کوم دی هغه پښتانه دي. را روان دور هم چې کوم دی پکې د پښتنو ځکه پښتنو کې ډېر ټیلنټ موجود دی، خو لږه چې کوم دی فیسیلیټیز چې کوم دی هغه لږ کمی محسوسیږي. نو په دغه وجه باندې چې کوم دی لږ دغه خلک پښتانه به وایي چې لږ په دغه خپل مهارت چې کوم دی هغه په ښودلو کې لږ پاتې راځي. خو بیا هم ډېر داسې خلک موجود دي چې هغوی د خپل فن او د خپل دغه هنر دغه بصري چې کوم دی په هر حوالې سره راښکاره کولو کوشش کوي. زه خبره کوم د نسیم شاه چې کوم دی هغه نږدې ورځو کې د پاکستان کرکټ ټیم برخه ګرځېدلې ده. دا زموږ د دیر دپاره د دې خاورې دپاره چې کوم دی نو ډېره فخر خبره ده. د خاورې بچی دی زموږ ټول پرې فخر کوو. او دا چې تاسو وینئ دا را سره د هغې والد محترم ناست دی، د هغې سره په خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکاجي اول خو ته ډېره زیاته مبارکي وایم چې ستاسو بچی چې کوم دی د پاکستان کرکټ ټیم برخه وګرځېده او دا چې کوم دی د ټول پښتنو لپاره د خوشحالۍ خبره، ځکه چې دا ستاسو بچی دی چې د ده په برکت باندې به خلک دیر هم پیژني، د دیر خبر به هم پیژني، پښتانه به پې هم پیژني. نو چرته چې دیزي یا ټورنمنټ کوي یا چې کوم دی څه هم وي میچونه کوي نو په هغې کې به چې کوم دی د دیر نوم به په چوت راځي او د دیر به چې کوم دی خلک په فخر سره به یې نامه اخلي. لنډ یو څو تپوسونه درنه کومه ځکه تاسو باندې هم ناوخته دی، ټایم هم شارټ دی. دا راته ووایه کاکاجي چې لکه د نسیم شاه نه وړاندې څوک مشران لوڼه شته دي ستاسو؟ شته دی. څو بچي دي ماشاءالله؟ زما شپږ زامن دي الحمدلله. ښه جي. او نسیم شاه چې کوم دی دا په 4 نمبر باندې ښه دي، په 4 نمبر باندې دي که نه؟ نور بچي نور بچي زما کاروبار کوي، کاروبار کوي. دا راته ووایه چې د دې د ورکوټوالي نه دغه شوق و چې زه به کرکټ ته ځم؟ بلکل د ده د وړوکوالي نه شوق و. ښه جي. او باقاعده به د شپې چې کوم دی خلکو د لوکل ټورنمنټونو له بودو میچونو له د ورځ د شپې کور په دیوال راوختلی و. ښه جي. او په هغه وجه باندې ما وقارم شوم ورته. خو بیا هم دغه انتهایي شوق و چې زما هغه غوسه په دې باندې ختمه کړه چې یاره د شوق دی او دی مخکې د تلو کوشش کوي. نو موږ د دې سره ملګرتیا او سپورټ شروع. لکه زمونږ په پښتنو کې اکثر یو خدشه موجوده وي که نه، لکه هر والدین غواړي دا چې یاره زما بچی دی ښه تعلیم دی حاصل کړي، ښه پوهه دی، ښه زده کړې دي وکړي او څه ترې جوړ شي. خو بیا هم چې کوم دی لکه زمونږ بچي وګورو، بچي کوم دی قسم شوق کوي، شغل یې دلچسپي سره. نو که داسې د کرکټ حوالې سره خبر راځي نو اکثر پښتانه والدین اکثر هم دغه سوچ کوي چې یاره دلته کې خو دغه فیسیلیټیز نشته، دغه سهولتونه نشته، نو زما بچي مشکل ده چې دغه ته ورسي. نو په دغه خدشې په وجه باندې چې کوم دی منقول کوي که نه؟ دغه خدشه خو زموږ نه وه، خو د کرکټ سره زموږ واقفیت اړو نه نه په کرکټ پوهېدو چې یاره کرکټ لاګنې داسې یوه اهمه لوبه ده. په دې وجه موږ ویل چې یاره داسې ټایم ضایع کوي او مطلب دا چې دی په خپل تعلیم باندې توجه وکړي نو ښه به وي. خو د هغه انتهایي شوق و دغه سره خلکو چې چا به هم لیده نو د ده بالنګ به یې لیده نو یار به ویل چې دا لږ ټیلنټ شته او دا لږ باندې تاسو لږ دغه وکړئ، انویسټمنټ پرې وکړئ، مطلب دا لږ محنت ورسره وکړئ نو دی به چې کوم دی نو مخکې لاړ شي. کاغذي ستاسو څه ارادې وي چې د ده نه به زه څه جوړوم؟ لکه خامخا انسان خواهشات دي که یاره زموږ خو دا اراده وه چې دی تعلیم خپل مکمل کړي او مطلب دا دی چې تعلیمي سلسله کې دی مخکې شي. خو د خپل سوچ دا و چې مور ته به یې ویل مورې ته به چې کله به دغه و نو مور ته چې دعا کوه او زه به یو ځل د پاکستان
ښه بالر جوړېږم او نو موږ به په ده پورې ملنډې کولې چې تا ته بالر جوړېدو ته چې ډېر کسان چې کوم دی لاړه وراله نو مطلب موږ به پسې ملنډې کولې خو بلکې ده به ویل چې تاسو به وینئ او کله چې به دی دا و چې تاسو به بیا انشاءالله زما هغه ته وګورئ دي چې کله په لومړي ځل باندې د پاکستان کرکټ ټیم له طرفه ولوبېده نو څه خوب لګېده که نه څه ناشنا خبره بالکل موږ ته خو خوب ځکه لګېده چې په پاکستان کې 22-23 کروڑ عوام دي او دومره چې کوم دی په دې کې هلکان دي بیا 4 صوبې دي مطلب دا دی چې ډېر لوی پاکستان دی په دې کې د راتلل په دومره کم عمر کې دا خو یو کې د مور دعاګانې او بل موږ ته خوب معلومېده چې را موږ خوب وینو وړاندې مولر څه دعاګانې خو ته خیر ټول کام کوي ټول پښتانه ورته کوي بلکې ټول پاکستان خلک ورته کوي که سندې دی که بلوچي دی که پنجابي دی که پښتون ټول ورته دعاګانې کوي ستاسو ورته چې کوم دی مزید څه ارادې د هغه څه ارادې دي ستاسو ورته چې کوم دی څه توقعات لرئ یاره د هغه خو دا ارادې دي چې د ملک خدمت وکړم او خصوصا له دې لویه له داسې یو کار وکړم چې راتلونکي زمونږ نسلونه چې کوم دی هغه یاد ساتي هغې ته پیدا یې د هغې نه مثال په طور باندې یو هسپتال داسې جوړ کړم د سپورټ میدانونه جوړ کړم چې د عوامو د هلکانو ته چې کوم دی راتلونکي لکه زما په شان هلکان چې کوم دی هغې ته تکلیف نه وي لاهور ته تلل یا بل ځای ته تلل ورته ضرورت نه وي د دې دا ټیلنټ ښکاره شي او دې چې کوم دی مخکې لاړ شي ځکه چې زموږ د دیر ځمکه ډېره زرخیزه ځمکه ده که د ډاکټرانو په حواله وي که نور چې کوم دی د سیاستدانانو په حواله وي او که په هر دغه باندې تاسو لکه مخکې چې ذکر وکړو هر قسم ټیلنټ پکې دی خو چې دا ښکاره کړی شي خواهش دا لري چې لکه اکیډمي جوړه کړم کرکټ بالکل خواهش لري اوس حاضر وخت دپاره د دغه کړی دی چې هر که څوک داسې او شوق لري د مور پلار په اجازت سره او د کې ټیلنټ وي نو زه لاهور ته د ځان سفري به ویشم هلته به مطلب دا دی دغه او د راتلونکي وخت دپاره په زلېدر کې خصوصا چې کوم د سپورټ د میدانونو خواهش دی چې دا موږ جوړ لکه زیاتره خلک داسې چې لکه ستاسو بچی نصیب شاه الحمدلله لاړه لاهور ته لاړه هلته کې ټرېننګ وکړو خو زیاتره خلک به داسې چې د لاهور وس به هم نه کېږي که نه نو دلته کې چې کوم دی نږدې وشي نو زیات ټیلنټ به چې کوم دی نور هم راښکاره شي الحمدلله او د خوشحالۍ خبره ده خو دا راته ووایي چې هغې لومړی ټرېننګ چېرته کړی په لاهور کې چې کوم دی کوم ځای جاین کړی هغې لومبی چې کوم دی دلته وو جی انډر 16 پېښور کې وو خو لکه دوی ډایرکټ داسې اغوستی و لکه دلته اکیډمۍ کې نه و پاتې شوی خو بیا اکیډمۍ ته لاړم عبدالقادر اکیډمۍ ته هلته د پنجاب لاهور د طرف نه انډر 16 کې ټیم کې د دی واغستی شو بیا انډر 19 کې خو بنیادي دغه چې کوم دی نو د عبدالقادر اکیډمۍ نه کړی خبره سره ختموم کاکاجي دا راته ووایه اخري تپوس ته نه کوم سوالونه خو ډېر دي نه ختمېږي خو اخري تپوس ته نه دا کومه چې هغه والدین چې د هغې په بچو کې داسې ټیلنټ موجود دی نو هغې ته څه پیغام ورکول غواړئ تاسو چې کوم یو ډېر لوی مثال مخې ته راغلی فخر زمان بابا چې کوم نو هغه هم چې کوم دی سیم ستاسو کهاني ده چې هغې پلار به ورته کارېده نه به یې پرېښوده زیاتر مثالونه داسې مونږ ته مخې ته راځي خو کومو خلکو چې دغه بصري موجود دي دغه ټیلنټ پکې موجود دی دغه هنر پکې موجود دی او دغه را برسېره کول غواړي د کام خدمت کول غواړي د پښتنو خدمت کول غواړي او د دې خاورې نوم روښانه کول غواړي هغه والدینو ته او هغه بچو ته څه پیغام لري هغې ته زه دا پیغام لرم والدینو ته چې اول خدای بچي چې کوم دی په خپل تعلیم باندې توجه ورکړي ځکه چې تعلیم بنیادي شی دی هر څه کې چې مخکې زه تعلیم در سره نه و نو ته بیا ناکام یې او د دې سره سره چې کوم بچو کې ټیلنټ وي نو والدین له پکار چې د هغې ملګرتیا وکړي تعاون ورسره وکړي او د هغې نګراني وکړي چې هغې مخکې لاړ شي او د ملک نوم روښانه کړي ډېره مننه کاکاجي د وخت راکولو ډېره مننه ګرانو قدرمندو ملګرو دا و د نسیم شاه والد محترم سره د هغې خبرې ترې کوي انشاءالله نږدې ورځو کې بیا د یو بل ملګري سره خبرې ترې کوو